تقوا اساسي معنا څه ده؟ د تقوا د عمومي معنا د درک لپاره باید د تقوا درې بېلابېلې بڼې وپېژنو. لومړی د تېښتې تقوا. دا هغه ډول تقوا ده چې انسان د ګناه ډک چاپېریال څخه ځان لرې وساتي، یعنی د یوسف علیه السلام په شان د ګناه له صحنې څخه د تېښتې لاره غوره کړي او وتښتي. دوهم د پرهیز تقوا. دا هغه ډول تقوا ده چې انسان د ګناه ډک چاپېریال کې هم ځان پاک وساتي، یعنی د موسی علیه السلام او آسیه په څېر په فرعوني ماڼۍ کې وي خو خپل ځان له ګناه څخه لرې ساتي. دریم د مبارزې تقوا. دا هغه ډول تقوا ده چې انسان په میدان کې پاتې شي او د ګناه له ظاهرو سره مبارزه وکړي او یو پاک چاپېریال رامنځته کړي، یعنی د ابراهیم علیه السلام په څېر د ګناه، شرک او بت پرستۍ په وړاندې مقابله او مبارزه وکړي.